دغه باندې روانو پوسټو باندې روانو هغه اوس هم روان دی. کار خو د امارات د طرف نه چې چون دوی په جنګ کې اخته دي که په هغه سیمه کې چې پوستې شروع کړې وي هغه هم د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو شروع کړې وي. په دغه اړه ماتې کومه پوښتنه نه ده کړې، خو طبعا د جنګ په حالات کې به هیڅ چېرته زایم کار نه کیږي، کیدای شي کار توقف ولري. پاکستان چې دا هر کار چې کوي دا د یو پلان مطابق کوي. تواب صاحب محترم، دا چې د افغانستان طرف د دوی دپاره کوم شوم اهداف نه لري، د ګاونډي په سترګه باندې ورته ګوري یا داسې یو څه پلان لري نه چې خدای مکه هغوی دې په دې هڅه کې وي چې هلته زموږ کوز پښتانه ورونه یا پاکستان یا دوی سره په جګړه کې ښکېل شو. ځکه موږ تازه له جګړې راوتلي هېواد یاستو، هېڅ ګاونډي ته دغسې کومه غټ شوم هدف نه لرو یا پلان نه لرو، خو دوی هر څه د پلان مطابق کړي. دا اوږدمهاله پلانونه دوی لري، دوی له نورې نړۍ سره په دې اړه باندې خبرې کړي دي. دا د یو پلان مطابق دوی برید کړی و چې دوی صرف دغه کوم حالات چې په خیبر پښتونخوا کې یا په سند کې یا د بلوچستان سره دوی مخ دي، د دغه حالت توجه مخه بلې خوا ته واړوي، رسنۍ په بل څه کې مشغوله کړي چې تر یو حده پورې تقریبا 90% دوی په دې حالت کې بریالي شوي دي. تواب صاحب محترم، دغه نن د پرونه پورې ما او تا د اکوړي د مدرسې په شیخ باندې غږېدلو، د حمید الحق په شهادت باندې غږېدلو، د امنیتي ځواکونو په ناکامیو باندې غږېدلو، په دې غږېدلو چې یو اټومي هېواد کې څنګه مدرسې جوماتونه محفوظ نه دي. اول زما او ستا توجه له دې نه واوښته د تورخم جګړې ته، دا د دوی کامیابي وکنه. که چېرته نن ما او تا په دې غږېدلی، پرون هم په دې غږېدلی، نورې رسنۍ هم په دې خبرې کولی، بل هلته په لال مسجد کې، لال مسجد هغه ځای ده چې له نن نه تقریبا 20 کاله مخکې دوی هغه وحشت هغه دهشت چې په لال جومات کې کړی، تقریبا د 350 په شاوخوا کې زمونږ او ستاسو مسلمانې خویندې په شهادت ورسولې، د لال مسجد خطیب په شهادت ورسوه. نن لال مسجد باندې د دوی د محاصرې کړۍ دومره راټنګه ده چې تقریبا د جومات 2 مینارونه لړولي دي، هلته اوس هم عملا تخریب روان ده. زمونږ او ستاسو خویندې زندانو ته بیایي، بندیخانو ته بیایي، اقتصادي بندیزې پرې لګولې، حتی روزماتې ته هلته ډوډۍ نه پرېږدي چې ویسي. د دغه ټول حالت د توجه د راګرځولو په خاطر باندې په تورخم کې دوی خلک ټوله نړۍ مصروفه کړله له یو طرفه، بل طرف نه هغه د داعش مسله راپورته کړله چې د کابل په هوایي ډګر کې په 12 اګست باندې یا په 15 د اګست باندې برید شوی ده او په هغه کې 11 امریکایان وژل شوي او د هغوی ماسټرماین او قاتل هغه دوی نیولی د امریکا ته یې سپارلی. زه وایم دغه حالت ته دغه برید چا وکړه، له کوم جنه رهبري شو، څنګه د کابل تر هوایي میدانه پورې ورسېده، هغه وخت هم داعش مسؤلیت اخیستو، بیا څنګه پاکستان راجګ سو هماغه ګیم کې لکه نن 20 کاله مخکې چې کوه ټرمپ بیا هلته چاکچاکې ورته وهي چې موږ ډېر یو غټ قاتل ترلاسه که. ټرمپ خو احمق سړی د دومره پوښتنه نه کوي چې دغه قاتل دا دومره وخت چیرته و. طالب خو له داعش سره دا 3 کاله 4 کاله چې حاکمیت راغلی هم په جګړه کې د دې نه 15 کاله مخکې مو. نو دغه ماسټرماین دغه خلک د دوی کیمپونه ټول یو ماته معلوم دي، په دې باندې ولې خبرې نه کوي. خو به هر حال د پاکستان چې هر هدف و هر شوم پلان دپاره دا ترتیب جوړ کړی و چې افغانستان باندې برید وکړي، دروازه بنده کړي، خلک له مشکلاتو سره مخ کړي. دوی دې کې د دوی څو هدفونه پراته دي. لومړی دا چې روژه را روانه او مخکې له روژې دوی دروازه بنده کړه، دوی خپل د هیواد د مصنوعاتو اغیزه په افغانستان کې کتله چې په قیمتونو باندې اثر کوي که نه کوي، د همدغه مطابق بیا دوی پلان جوړوي. دوی داسې ته څه فکر کوي چې په کابل کې په شاوخوا سیمو کې په افغانستان کې څوک نه لري چې د کابل د اجناسو نرخونه ورته وایي. الحمدلله ما پرون بیګا سودا راوړې، تا به ویډیو کتلی، هغه جنس ما به اخیسته، زه همیشه دا کورونو ته کورنیو ته یتیمانو ته خپل لیست لرم 14 قلمه، په دې کې 1 بجې وړې دي، 2 بجې وریځې دي، غوړي دي، چای د بوره د هر شی، هماغه جنس ما په 13 روزه کې اخیستی و. تواب عبدالله صاحب دلته ما سره لیست د هغه لیست راکړه، د دوکان بیګان سودا راوړله. مخکې د یوې کورنۍ کېدلې 2,100 روپۍ کېدلې، دا ورته شوي دي 2,190 روپۍ شوي دي، 90 روپۍ فرق طبعا هغه ډالر کاته پورته شوي. دغه جنس کې ما هیڅ شي ته تغییر نه ده ورکړی، بلکې 1 بوجۍ پلوي وریځې وې دا ما 2 بوجۍ شولهیي کړلې.
نو 100 روپۍ ما قیمت هغه که لکه فرق نه ده راغلی 10 روپۍ ما ارزان اخیستې دي. په دې کې په هېڅ شي کې ما تغییر نه ده راوستی. دا لیست ما سره پروت ده، د سا کالم شته او د پروس کالم شته. نو وخت چې دوی دا ګوري چې دلته په نرخونو کې تغییر نه راځي، علت یې څه شی ده؟ مخکې به تواب صاحب چې 15 ورځې د تورخم دروازه بنده شوله، په افغانستان کې د هر شي نرخونه اسمان سره خبرې کولې، حتی سبزي به قیمته کېدله. خو سا کال نه اوړه قیمته شوي دي، نه غوړي قیمته شوي دي، نه نور جنسونه خوراکي چې هغه په موږ باندې بد اثر وکړي. او موږ کوشش د دې وکړو چې تورخم خلاص تر څو دلته خلک له لوږې نه. دویمه خبره، دوی دغه د جګړې انګیزه په عامو ځوانانو کې، په فکرونو کې، په ما او تا کې د دې تجزیه کوي، د دې راپور جوړوي چې څومره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د جګړې انګیزه دوی ځپلې ده. تر یو حده پورې عبدالله وروره دغه جګړو په افغان ځوانانو باندې بد اثر ځکه کړی چې جګړه شروع شي 2 ورځې بعد بیرته پاکستان بند کړي. جګړه شروع شي، افغانان ووژل شي، بیرته دوی بند کړي. نو دلته طبعا د افغان ځوانانو احساسات د دوی په وړاندې دا ځپل کیږي. دغسې جګړې د یو پلان مطابق دوی کوي تر څو په افغانستان کې، په سیمه کې، د پښتنو په منطقه کې، په کوزه پښتونخوا کې دغه انګیزه دوی وځپي چې دا خو جنګ نه ده، موږ یو ګپ لګو. زه وایم که دوی جنګ شروع کړی د اختتام باید دوی ونه کړي. ختم یې موږ عین په اټک باندې وکړو، ختم یې موږ په ګوادر او په کراچۍ باندې وکړو. یوازینی فوز، مکنی فوز په نړۍ کې هغه د افغانستان ځواکونه ولس دي چې هغه په ځمکني جنګ کې ډېر پیاوړي دي. موږ د تیر اردو د پخوانه د داود خان د وخت د اردو سایمن سبان او هغه با تجربه خلک لرو. دا اوس عملا دا اوس چې دا توپچي قوه په تورخم کې لګیا ده، داسې هدف ولي قسم په خدای که د پاکستان فوج چې 100 کاله نور ټریننګ وکړي که دوی دغسې هدف وولي. بل د ټرمپ د اسلحو غوښتنه د همدغه په خاطر باندې وه چې موږ په سیمه کې په ځمکنی فوز کې برلاسي یو. موږ په پیاده قوه کې یقیني چې د سیمې په کچه، د اسیا په کچه تر ټولو پرمختللی غښتلی وسایل او وسلې لرو، با تجربه کسان، ټریننګ سوي کسان لرو. نو صرف یو شي ته توجه وشي چې د ځوانانو روحیه ونه ځپل شي. دا تقریبا تا ته چې لایف کې راتللم، ما سره کس له تورخم نه وغږېده، جنرال صاحب دلته موږ څه وکړو؟ مال دروازه راوړئ، دروازه راوړئ، قسم په خدای یا نن یا سبا دروازه خو څه کوي والا چې د دوی له هغه نم شیان درته. دا دوی صرف د هر شی چې دوی کوي پاکستان یې کوي، هغه د دې لپاره پلان لري چې څنګه د رسنیو توجه یو طرف ته واړوي. په افغانستان کې دا بیا رغونه، دغه مرکزی حکومت، دغه سرتاسري سوله، دا د پاکستان په زیان باندې، د پاکستان د بارډر منیجمنت په نامه باندې 8.5 میلیونه ډالر یا واخیسته. د راهدارۍ په نامه باندې چې ناټو ته وسایل راتله 2.7 میلیارده ډالر دوی نور اخیسته. له 2007 نه تر 2007 کاله پورې عبدالله وروره دوی 33 میلیارده ډالر یوازې له امریکا نه نغدې پیسې اخیستې. 42 میلیارده ډالر د IMF نه خپل قرضونه معاف کړل. دوی په دننه په خپله په پاکستان کې د مذهبي ګوندونو د ځپلو په خاطر باندې، په مدرسو کې د نصاب د تغییر په نامه باندې، دیموکراسۍ د پلي کولو په خاطر باندې تقریبا ټوټل امریکا نه په تېرو 20 کالونو کې 100 میلیارده ډالر اخیستې. دا ټول په باندې قطع شول. اوس په IMF کې په نړیوال بینک کې دوی ته څوک قرضه نه ورکوي. دوی مجبوراً د دغه په خاطر باندې چې سیمه کې حالات کړکېچن وښیي، د سیمې د هیوادونو توجه ځان ته واړوي،